دوستانو د دې جنۍ خبرې واورئ. دا جنۍ وایي چې ما خپل پلار په کور کې نه پرېږدي. دا جنۍ وایي چې زه واده سوې وم، بیا ما خپل بچیان د هغه خوښې او د خسر د کور نه راوستل ځکه چې هغو هلته په ما باندې ظلمونه کول. نو دوستانو دغه ویډیو مکمل را سره وګورئ، د دې له خولې نه اورو چې دا څه وایي. راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ. زه د کوره بوتلم، ما ته چې راځه شناختی کارډ هم لره جوړوم او خورځې کرې مې ځو په چکر باندې. زه هغه ټایم کې تازه واده شوم، بس د واده مې 2-3 ورځې کېدې او چې زه لاړم چې د هغه طرف راتم توره شپه وه. بس ما ډېر ځان زور کړو، د سړي د زور جینۍ نه وي، ما ته ډېر وس وکړو، ډېر دغه خو بس هغه زما عزت بیا یوړلو، ما سره یې ظلم زیات و، ما سره یې زنا وکړله. هغه GP صاحب او DSP صاحب دا زما درخواست دی چې زما مرسته وکړي، ما سره لاس امداد وکړي، زما مور پلار نه تر زامنونه بچ کړي. زه د 3 بچو سره ډېر لوړېدم او توړېدم، ما نور نه دغه کوي، ما سره د لاس امداد. څومره وخت وشو بس ټول ظلم او زیاتې به را سره خواخېست کړو، خاوند او لیورونو ټولو به را سره کولو. په پیله ځل سره لیور مشري په پیله ځل سره هغه زیاتې کړې دي، ظلم یې را سره کړی دی. هغه ما خاوند ته مې ویلو خو خاوند مې نه منله، ټول دی په یو سلا و، بیا به را سره ظلمونه او زیاتونه کولو. او بس بیا کیس مې واچولو چې دلته راغلم، بس دلته ما پلار ته مې ویلې چې دغه ځای ما سره داسې کړي دي. بس دی په باوجود هم پلار ولېږلم هلته، چې هلته ولېږلم، بس بیا را باندې ظلمونه زیاتې کېده. بس بیا ترې په پټه راغلم، پلار له مې نکل واغېسته چې دا 3 بچي به ترې واخلو، دا به درولګلو. ما بچي نه پرېغوستل، ما بچي ځان سره راوستل. زما مشر لیور 15 ښځې کړې ده او په 15 کې به سره یو هم نه ناسته. ماشومان بچي ترې پاتې شي، رهیبان به تروریان او ټول ظلمونه کول، بس بچي په دې وجه راوستل. چې دلته پلار کار راغلم، پلار مې غریب و، پلار سره مې ما د خپلو بچو دپاره مې زه پر دې خدمت کوم، خپل بچي به ساتم چې د دې یو ښه ژوند یو ښه مستقبل زما ژوند ښه شو. زه د خپلو بچو نه ښه کوم، د دې دپاره ما پردي خدمتونه او پردي کارونه شروع کړل. اوس نه مور او پلار په خپل کور کې پرېوستم، تر زامن هم راپسې شوي دي او تنګوله مې ما ورته بار چې اخر ما ته ووایه چې تاسو زما نه څه غواړئ، چې زه هغه صحابي حکم بس صفا خبره به یې راته نه کوله. پلار هم راپسې شو، وروڼه خویان دي، تره زامن ټول راپسې شو او بس نه سمېدل. بس په کومه ورځ چې راپسې بس د کاره راغلم، بس د تره زوی مې راغلله، هغه تمانچه خوځوله راخوځوله، تمانچې دمکي هم راکوله، تره زوی مې والم، ټولو را باندې هغه وکړلو، مور او پلار مې هم ولاړو او ظلمونه زیاتې را سره کولو. بس زه د کوره راووتلم، ما بچي را واغېستل، اوس پردي خدمتونه کوم، کله یو ځای کو کله بل ځای کو، مور او پلار راپسې بیا هم شوي دي، نه مې پرېږدي او چې دا به مړه کړو، دا بچي به ترې واخلو. زما د بچو په سر پیسې اغلي او پنجابیانو سره یو ځای شوي دي ټول. زه اوس ریالانو د GSP صاحب نه دا دغه غواړم چې ما سره د لاس امداد وکړي. زه ډېره غریب یم، د دې بچو لپاره چې څه کېږي ما سره دې وکړي. زما ټول ژوند تباه او برباد کړو، ټوله ځواني یې زما ورېرې کړه. یو طرف ته مې پرېږدي، اخر دې غواړي څه زمانه نه چا سره تقدیدلم، نه مې څوک شته، د صرف د دې بچو دپاره د مور پلار او تر زامنو د وجې نه دې خواره ووتم. کله په یو ځای کې اوسېږم او کله په بل ځای کې. د مور به په دې کې مې سیرواله وه چې ما مور ته وي ته ما ته څه وې. مور به مې لږه خبره پلار ته شیطانت په سر کوله، لږه شیطانې به پلار ته کوله. پلار مې چرسي مازو، بس هغه بار وخت ما سره په دې باندې لانجه کوله. دې په کلي کې ورکړو، بس ځای نه مې پلار خلاصه کړله. بس هغه مو اوس مامېګانو نه خبرېږم او ټولو نه خبرېږم چې هغه چې ما ډېر زیاتې کړی، ما د ګل په شانتې جینۍ پرېغوسته او ما به دغه له ورکړه. مور او پلار او هغه کې دا نه همت نو ګوره، یو انسان چې یو جینۍ ورته دغه شي نو پکار دی چې کې دا نه همت و او زه یې خوښه وم او زه یې دغه کوم پکار دی چې هغه زور لګولی و، زه یې د پنجاب نه خلاصه کړم او زه یې نه دغه کولی. او نن سبا څوک هم داسې نر نشته، نه په دې دنیا باندې نر پیدا شوی دی. هر سړی هغه بر د اوس دی او بس د پیسې دپاره هر سړی خپل دغه کوي. نن سبا نه